درنو لیدونکو السلام علیکم. روسیه وایي د طالبانو د حکومت پرانیستلو په مراسمو کې ګډون نه کوو. سره له دې چې د روسیې د مشرانو جرګې رئیس د همدې اونۍ په سر کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پرانیستلو په مراسمو کې به د دې هیواد د سفیر په کچه چارواکي ګډون ولري. خو کرملین نن جمعه د سپټمبر په 10 ویلي دي چې په دې مراسمو کې به هیڅ ګډون ونه کړي. کرملین دا نه دی ویلي چې ولې په دې مراسمو کې ګډون نه کوي. روسیه د نورو اروپایي او ځینو غربي هیوادونو په پرتله د طالبانو سره ښې اړیکې لري. مسکو وړاندې تر دې چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسیږي څو ځلې د دې ډلې استازي د غونډې لپاره وربللي وو. طالبانو تیره میاشت په کابل کې واک ترلاسه کړ او تیره اونۍ یې د څو وزارتونو او ادارو لپاره خپله سرپرسته کابینه او رئیسان هم اعلان کړل. خو لا یې د خپل حکومت د بڼې او د پرانیستلو د مراسمو په هکله څه نه دي ویلي. سره له دې چې د طالبانو لخوا د کابل د نیول کېدو وروسته یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه وتړل او یا یې د لنډې مودې لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ولېږدول. خو روسیې یوازې نه دا چې خپل سفارت یې ونه تاړه بلکې سفیر په کابل کې د طالبانو د مشرانو سره هم وکتل. د روسیې ترڅنګ چین، روسیه، پاکستان، ایران او ترکیه یوازیني هیوادونه دي چې په کابل کې سفارتونه فعال دي. هغه اقدام چې د افغانستان په نوي حکومت کې هغوی د مستقیم نفوذ زمینه برابروي. مسکو ویره لري چې ښایي اسلامي جګړه ماران به د افغانستان د لارې د مرکزي اسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړي. روسیې د دې کار د مخنیوي او پر ضد د چمتووالي لپاره د افغانستان د شمالي ګاونډیو هیوادونو تاجکستان او ازبکستان سره څو نظامي تمرینات وکړل او هم په تاجکستان کې په خپله نظامي اړیکې د پرسونل او پوځي وسایلو شمیر زیات کړ. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.